نو ته خو امام سره اسیم سلام پورې ګیره نو صلات مخکې روانه د امام متابعت بکې. صحابه کرام فرمایي زموږ طریقه به دا وه چې رکوع نه بعد به ودرېدو، نبي صلی الله علیه وسلم به پسې به ولاړو، رکوع نه بعد وبدرېدو، قومه به وشوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به چې ځمکې ته کله ورسېدو سجده به چې کوله الله اکبر به ویلو، ځمکې ته به ورسېدو موږ به لا ولاړو، چې نبی علیه السلام به ځمکې ته ورسېدو موږ به را روان شو سجدې ته. خبرې ته خیال دی؟ لکه نبی صلی الله علیه وسلم هغه په سجده پرېوته او صحابه لا په صفونو کې ولاړ دي، چې نبی علیه السلام په سجده پرېوته ځمکې ته به ورسېد، بیا به هغې نه پس موږ را روان شو، بیا به الله اکبر ویلو، سجدې ته به راښکته شو. دا کیفیت دا زده کول غواړي. نو دې صحابي ته نبی علیه السلام فرمایي چې بیا رکوع نه بعد دومره ودرېږه چې ستا د بدن هر جوړ خپل خپل ځای ته ورسېږي او په اطمینان سره قومه وکړه. سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، او که ربنا ولك الحمد، او که اللهم ربنا لك الحمد، او که اللهم ربنا ولك الحمد. دوانو کې وسره واو شته او نم شته، اللهم او یا اللهم نه غیر. څلور قرات به کې څلورونه په حدیث کې راغلي دي. او دین علاوه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، دا ور سره وایا. دین علاوه نور دعاګانې راغلي، ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد، اهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. دا رکونه بعد دعا د چنیغ به ولاړ دا وګده خو چاله ورزیم نه امامانو لم نه ورزیم. بعضی د حرام د امامان دی مدینه او د مسجد حرام کې چې هغوی دا دعا د دې اهتمام کوي، ځکه چې دومره ډېر ساعت ولاړ دا به ښایسته ویلی شي. نو غرض دا دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې صحابي ته ویل چې مونځ دې په اطمینان کوه، په قلاره. دا خو رب العالمین ته ولاړې، د الله رب العالمین مخې ته ولاړې. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسالت او هغه اخیری نبی جوړول او موږ او تاسو ته رالیږل، د دې الله سبحانه وتعالی په قرآن کریم کې په موږ تاسو باندې اثباتنه کوي. په طور د احسان الله دا خبره ذکر کوي چې الله وی بندگانو په تاسو باندې ما احسان کړی دی چې تاسو کې خپل اخیری رسول محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راولېږلو، او دی نبی باندې چې تاسو ایمان راوړئ او تاسو ته د دین د تعلیمات درکوي او تاسو تزکیه د نفسونو کوي او دغه رنګه د خپلو احادیثو د سنتو په رڼا کې تاسو تربیت کوي، نو تاسو الله فرمایي زما احسان ومنئ. په ما او زما په پیغمبر باندې احسانونه ما چوئ چې وګوره که نه موږ خو په تا ایمان راوړی دی، موږ خو ستا ملګري شوي یو. لکه دا بعضې سړی په دین کې په خلکو احسانونه کوي او دا بعضې اعراب هغوی دا کار کړی و. صورت حجرات کې الله رب العالمین دا هغوی رد کوي، او بعضې نور خلک و چې هغوی به نبي علیه السلام ته ویلې چې ګوره که نه موږ ستاسو ملګري شوي یو، موږ در باندې ایمان راوړی دی. لکه الټې په پیغمبر ځباتنه او احسان کولو. صورت حجرات کې الله رب العالمین دا هغوی رد کوي. ای زما نبی دا خلق چې کوم دی یمنون علیک اسلامهم، دوی د خپل اسلام راوړلو ځباتنې کوي په تا باندې، احسانونه در باندې خیجي. بل الله دی ته وایه بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان، الله رب العالمین په تاسو احسان کړی چې تاسو ته د ایمان هدایت کړی دی. د الله رب العالمین چې توفیق درکړلو، ایمان هم راوړو، قرآن هم ومنلو، دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ومنلو، نو دا د الله احسان په ځان ومنه. ته احسانونه اوس باطنې مه خیجوه، بلکې د الله شکر ادا کوه چې الله سبحانه وتعالی په دې دومره مخلوق کې ما ته توفیق راکړلو چې دغه الله وحی ما قبوله کړله، د هغه تعلیمات د قرآن په شکل کې او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت او د هغه حدیث دا ما ومنل، او الله راته په زړه کې د هغې محبت واچول او زه د هغې تابعدار وګرځولم، نو په ځان د الله احسان ومنه. نو الله رب العالمین فرمایي چې ما په تاسو باندې احسان کړی دی چې تاسو کې ما خپل رسول را لیږلی دی، او د دې رسول کار دا دی چې دا د الله آیتونه بیانوي د قرآن په شکل کې، او د دې خلکو تزکیه کوي. ویزکیهم، معنی د دوی
اعمال اخلاق عقاید کردار دا ول پاکي د ګنده عقیدونه د ګنده کارونو د ګنده اخلاقونه دا نبی د معاشره پاکي د پاره راغلی دی د عربو کې څومره جهالتونه و ټول په سبا باندې ختم شو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تعلیمات باندې د قران او حدیث په هغه صفایي سره هغه ټول ګندونه ختم شو غلطی عقیده پکې وي ختم شوې د قران او حدیث د وجنه او دا رنګ بد اخلاقی پکې وي ظلمونه پکې وو قتل او قتال پکې دشمنی نه وي بدامنی نه وي قسم نقصانات د عربو په دغه خطه کې په ټوله دنیا کې دغه ځمکه د جهالت سم مرکز په هغه زمانه کې او دغه ځای الله رب العالمین د جهالت په ځای د علم مرکز وګرځو د هدایت مرکز وګرځو او دغه پریوتی خلق الله دومره اوچت کړه د دې تعلیمات په وجه د قران او حدیث چې د ټولي دنیا امامان وګرځول به ورستم دغه خلکو چې صحابه کرام جوړ شو رضی الله تعالی عنهم او الله ور سره په قران کې کومه وعده کړې چې زه بدر لازمه کې در کوم او نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایلی چې ما سره الله وعده کړی دا چې زما د دین به الله رب العالمین د خټو او د خیمه کور ته رسي په هغه زمانه کې د خټو کور نو یعنی مطلب دا دی چې بو وایو لکه پاخه او کچ کورونه څوک په خیمو کې اوسېدل او څوک په خټو په کورونه کې اوسېدل نو هغه ارزه ته دین ورسېدو او صحابه کرام رضی الله عنهم روم او فارس هغه فتح کړه د دې دین د وجنه الله رب العالمین هغه ته دومره لوی عزت ورکړو یا بچا پس کې شمارل نه د عربو د خلک دي ته به بدوان ویل او یا الله رب العالمین د ټولي دنیا امامان وګرځول دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو د وجنه او دا نبی چې دی ويعلمهم الكتاب والحکمه دا زمانه نبی دوی ته تعلیم ورکوي د کتاب الکتاب نه مراد خو قران شو والحکمه دا حکمت په کیسه شه دی احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو قران مرته بیانې د دې تعلیم ورکوي خو د قران سره دویم سیز حکمت دی حکمت اصل کې دی ته وای زما محترم ورونو چې یو سیز په کمزې کې مناسبی نو په قضې کې استعمال کې استعمال الشيء یا وضع الشيء في موضعه یا في محله یو سیز په خپل مناسب ځای کې خودل او استعمالول دي ته حکمت وای لکه بعض خلک یره دا عالم ډیر حکمت والا عالم دی څنګه یې موقع محل پیژني چې تقریر بیان کوي موقع محل پیژني اوس مثلا یو ځای کې د غم مقدا او یو مولوی صاحب پاسي د نکاح بیان شروع کړي خلکو د مولوی صاحب نه پوي ساده ګل دا خو د غم مقدا د قبر خبري بده کړي د مرګ خبري بده کړي د آخرت خبري بده کړي تا په کې د نکاح بیان راته شروع او که د نکاح موقع یو څوک یو مولوی صاحب ته چې تلک پاسه مونږ ته نصیحت وکړو دی په کې د قبر خبري شروع کی نو خدای ودی کی خو نه په کار درجه دي چې دا د نکاح او د ولیمې او د آداب او اسلامي تعلیمات دا بیان کینو دا بخي شرعي پرده او دا خبرې دی بیان کی نو دغه موقع محل مناسب دا خبره د دراش دي ته حکمت وای زما محترم ورون الله رب العالمین زمون خوږ نبی صلی الله علیه وسلم ته یو طرف ته قران ورکړو نو بلی ورته حکمت ورکو حکمت هغه تعلیمات چې د نبی علیه السلام په زړه مبارک کې الله چول او دا حدیث په شکل کې نن محفوظ دي پاغي به نبی علیه السلام گفتگو هم کولا او چې په خله به سویل هغه به وحي و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى الله رب العالمین د دې گواهی ورکوي چې دا زمان نبی د خپل خواهش نه خبرې نه کوي بلکې دې چې کوم گفت کوي او کوم خبره د دې خلی مبارک نه روزي دا وحي وي الله ورته بزړه کې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم او اډر خو غاټه خبره ده چې هغه دی ورته کېدو عمل پې کوي خو ایبانو به سرونه ورکول خامخه صرف تشه اشاره به چې د نبی علیه السلام کم طرف ته کېدله صحابه په هغه اشارو باندې عمل کو دومره تابعدار خلک او د رسول الله صلی الله علیه وسلم چونکې معلم او مربی د ټولو کائناتو د پاره آخري رسول نو الله سبحانه وتعالى پکې ناشنا خولي صفات واچول د ټول نه لوی صفت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه دا چې الله رب العالمین غته رحمت للعالمین وې د ټولو عالمونو د پاره رحمت او خاتم النبیین د ټولو پیغمبرانو آخري رسول له او الله سبحانه وتعالى ورله اخلاق خسته ورکړو
قرآن کریم په دې باندې گواه دی وانک لعلی خلق عظیم. ای زما نبی یقینا ته په اعلی او په عظیم اخلاق باندې فایز. الله سبحانه وتعالى تاسو ته خیسته او اوچت اخلاق درکړي دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخلاق تپوس د ام المؤمنین نه کېده د عائشه صدیقه رضی الله عنها نه، ځکه د کور والا نه به زیاته واسطه د خاوند سره د چای ټول نه هغې ښه پېژني، هغې ته پته چې اخلاق یې څنګه دي، ځکه هغې سره ژوند دي عمري. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخلاقو تپوس وشو د ام المؤمنین سیده عائشه صدیقه عفیفه کائنات رضی الله تعالی عنها نه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخلاق څنګه وو، تاسو سره کور کې رویه او برتاو سو، هغې ورته د اخلاقو څه تپوس کې خو کان خلقه القرآن. د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق بس قرآن وایه، دا قرآن چې څه وایي دی باندې نبی علیه السلام 100% عمل کولو، بس دغه د نبی صلی الله علیه وسلم اخلاق. او دا جواب څومره علمي دی، د دې جواب نه معلومیږي چې د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها سره ناشنا علم او عمیق او جوور علم چې په داسې دوه ټکو کې پوره خبره راته وکړه. دا چې اوس موږ نه چا تپوس کړی وی، نو موږ به غټه قصه شروع کړی وی چې دا چللی او دا چللی او دا، هغې داسې په لنډو الفاظو کې خبره راته وکړه چې بس قرآن وایه. قرآن د نبی علیه السلام اخلاق وکنه چې قرآن په کوم شي حکم کړی نبی علیه السلام پې عمل کړی، چې کوم څیز نه منع کړی نبي تې ځان ساتلی دی. دا ښایسته اخلاقو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. یعنې د قرآن کریم عملی تفسیرو معلومه شوه چې قرآن مونږ بغیر د نبی نه نشو پیژندلی او نه پې عمل کولی شو. دا حدیث په دې دلیل دی چې قرآن باندې عمل مونږ د نبی صلی الله علیه وسلم د سیرت، د هغوی د اقوالو، افعالو او احادیثو او سننو د زده کړې نه بغیر په قرآن مونږ عمل نشو کولی. ځکه د قرآن د پوهې دپاره مونږ ته الله خپل نبی را لېږلی. دا قرآن خو قوانین ذکر کوي، قرآن قوانین ذکر کوي، احکام بس حکم کوي، دا حکم پوره کا، منځ وکړه، زکات ورکوي، دا عمل وکړئ، دا عمل وکړئ، روژه ونیسئ، حج ادا کوي، صدقې ورکوي، داسې نور اعمال. نو د دې تفصیلات به موږ کوم ځای کې ګورو؟ هغه راته نبي کریم صلی الله علیه وسلم ویلي. اوس که تا هغه تفصیلات اوس مثلا یو سړی نعوذ بالله هغه نه مني، احادیثو طرف ته نه ځي، نو دا مکمل دین نه لاس انزل دی، به انسان مؤمن نشي جوړېدلی. د دې مثال درکړم. بل ورځ جنازګاه کې ما دا خبره وکړه، هغه عبدالغفور حاجي صاحب وفات شوی زموږ ملګری، الله رب العالمین دې ورته جنت الفردوس ورکړي، نیک انسانو او د قرآن حدیث سره او درسونو سره علماو سره ډېره زیاته مینه وه. الله رب العالمین دې د دې محبت د وجې نه د علماو په صف کې راپاسي. جنازګاه کې ما دا خبره وکړله چې ګوره دا قرآن کریم داسې دی لکه یو انسان چې کله تعلیم کوي، په تعلیم کې خطبه کې غالبا دا خبره ما دلته کړې وه تاسو ته، میډیکل وایي، انجینیرینګ وایي، نو یو د میډیکل او د انجینیرینګ کتابونه دي. ته به د میډیکل کتاب وایې، نو آیا صرف په دې کتاب ویلو به ته ډاکټر کېږې؟ نه، د دې کتاب یو استاز دی، هغې ته وایي میډیکل سپیشلیسټ او د میډیکل پروفیسر، او دغه رنګه د دې خپل ماهرین دي. اب د دې کتاب پریکټیکل تا ته په لیبارټرۍ کې ښایي چې راځه اوس لیبارټرۍ ته دا نظام هاضمه څنګه دی، دا د رګونو نظام، دوراني خون څه ته وایي، دا د زړه نظام داسې شی دی، دا ګردې څه ته وایي، دا معده څه ته وایي، دا فلان څه ته وایي، په دې ټولو به دې پوه کوي او ته به پریکټیکلی بیا هغه کې. نو هله به بیا به ته په مختلفو هسپتالونو کې ډیوټي کې، ټریننګ به کې، سرجنان به د ځان سره په اپریشن کې چې کوم دی ودروي، تا باندې به پریکټیکلی هغه کارونه کوي. نو اینه پس به ته ډاکټر جوړېږي. که داسې تش په کتاب ویلو څوک ډاکټر جوړېدلی، زه به هم اوس 11-12 کتاب وویم، یو میاشت کې دله ختموم د الله په فضل. نو زه خو ډاکټر نشم جوړېدی په دې تش کتاب ویلو. نو قرآن کریم ویل دی باندې یو سړی دا نشي کېدی چې په دین به عمل کوونکی شي څو پورې چې ورسره د چا پریکټیکل ملګری نه کي، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې پریکټیکلی بیا دا ټولې طریقې ښودلې دي، صحابه کرامو ته یې د دې تعلیمات ورکړي دي. انجینیر دی، دلته موږ سره ډېر ملګري راځي، زموږ انجینیران ملګري هم شته دلته،
اشیر بادر صاحب وغیرہ دا راځي خطبه الله دې ول اجر ورکړي د پروفیسوران راځي د مختلفو کالجونو زموږ ملګري په دې خبره هغه خپوي یو لک چې انجینیرینګ کوي نو تش د انجینیرینګ دا کتاب سټډي کوي بس کنه د دې ورته څه پریکټیکلی سورخی چې دا به ته اپلای کې څنګه دا به ته په دې عمل څنګه کې د دې خپل تجربه ګای تجرباتي عملی طور په هغه کارونه وکي نو بیا د هغې نه بعد انجینیر شي او ډپلوما او ډګري ورته جاري شي داسې خو نه شي کېدی چې تش کتاب یې ویلی دی نو قرآن کریم باندې به ته هله پوهېږي او هله به عمل کوونکی شي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پریکټیکل ورسره ملګری کې د دې تیوري سره به پریکټیکل ملګری کې چې د اقیم الصلاه پریکټیکل څه دی نبی علیه السلام په دې څنګه عمل کړی دی دا چې نبی علیہ السلام ته الله حکم کوي ټولو مؤمنانو ته زکات ورکړي دا څنګه چلو څنګه ورکړي دی باره کې نبی علیہ السلام زکات څومره احکامات په څومره تفصیل سره ذکر کړي دي داسې ورپسې ځه دا 15 وخته مونځونه لنډ واخله دا 15 ټایمه چې اذان کیږي اذان په ټول قرآن کې نشته کوم ځای نه ته زده کې دا اذان په کوم ځای کې دی په حدیث کې دی دا د جمعې مونځ او دا جمعې دا خطبه چې دا مینځ کې کښېنې او بیا ودرېږي او دا په ولاړه خطبه ویلې کېږي او بیا د دې 2 رکعاته کېږي دا په قرآن کې نشته دا په حدیثو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې غرض دا دی الله سبحانه وتعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته دې دپاره رالیږلی چې موږ ته هم د کتاب تعلیم راکړي د قرآن او هم د حکمت هغه علوم چې نبی صلی الله علیه وسلم ته الله رب العالمین ورکړي او هغه د قرآن شرح وه د قرآن کریم تشریحات یې کړي په خپل قول فعل او تقریر سره نبی علیه السلام یو خبره فرمایلې ده هغې ته حدیث قولي وایي څه ورته وایي په خبره پوهېږئ که نه قولي د قول نه قول وینا ته وایي که نه هلکه دا زما قول دی زما وینا ده د نبي علیه السلام قول د دې دغه به ته څنګه کې معلومات دا به هغه حدیث چې کې دا راځي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي وایي ما واورېد رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې وفرمایل نو قال رسول الله حدیث قولي شو صلی الله علیه وسلم بل حدیث فعلی دی حدیث فعلی څه ته وایي یعنې فعل څه ته وایي کار ته نبی علیہ السلام یو فعل یو کار کړی دی صحابه لیدلی دی او صحابي مونږ ته ووایي چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یفعل کذا ویفعل کذا ویفعل کذا نبی کریم صلی الله علیه وسلم به داسې کول داسې به کول مونځ به داسې کول لباس یې په دې طریقه باندې و د نبی علیه السلام خوراک په دې طریقه باندې و د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سفر مونځ په دې طریقه باندې و حج په دې طریقه باندې وکړلو رمضان کې د ورځې داسې وکړه د شپې دا عمل او دا عباداتو او دغه رنګه صدقې طریقې دا وه او دا یې وکړه او دا یې وکړه دا ټول دا چې د نبي اسلام افعال دي افعال دې ته احادیث څه وایي فعلیه او دریم هغه چې کوم دی سنت تقریری چې ورته وایي سنت تقریریه دا کم حدیث دی او کم سنت دی دا هغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه قول کړی او نه فعل کړی دی خبرې ته سوچ کوئ دا زده کوئ دا خبرې دا دین دی ستاسو زمونږ دین دی نه نبی علیہ السلام قول کړی او نه فعل کړی دی خو د نبی علیہ السلام په مخ کې یو ملګري یو کار کړی دی بل ملګري کار کړی دی او نبی علیہ السلام ورته ښه ګوري او منع کړی نه دی نو دې معنا دا دا کار څه دی جایز دی دا دریمه طریقه شو د سنت ځکه د نبی صفت دای چې هغه د چا نه یریږي نه په حق ویلو کې هغه الله هم دې دپاره رالیږلی چې د هغه مخې ته څوک غلط کارو کې فوراً به منې کوي به هلکه دا کار بیا ونه کړي نبي علیه السلام باقاعده ملګري به منې کول که نه چې بیا داسې ونه کړي دا کار به نه کړي تر دې پورې چې د وړو ماشومانو تربیت کې کوتاهي نه ده کړې د وړو ماشومانو چې هغه یو قسم حساب هم ورسره نه کېږي د الله په نزد لا مکلف شوی هم نه خو تربیت د پیغمبر دومره زبردستو چې په هغې هم سترګې نه دي پټې کړي د دې مثالونه واوره یو 2-3 مثاله به درکړم د پوهې دپاره یو ځلې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل نوسی دی حسن رضی الله عنه او ډېر ورته ګران او په کور کې د صدقې کجوري پرتې دي او صدقه د نبی علیه السلام د خپل ځان او د خپل خاندان دپاره څه ده ممنوع ده پیغمبران د چا صدقې نه خوري دی وجه نه دا روافض دا صحابو دشمنان چې دا دروغ وایي که نه په دې نټ کې ورکوي دا دروغ چې ابوبکر عمر عثمان او صحابه یادوي نعوذ بالله دوی د فاطمه رضی الله عنها حق نه دی ورکړی فدک ورته وایي د نبي علیه السلام خو میراث نه
دا خو نبی علیہ السلام فرمایلی مونږ چې څه پرېږدو به صدقه نو نعوذ بالله فاطمه رضی الله عنها ولې حرام خوړل څه هغه خبر نه و چې راغه مطالبه وکړه ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته حدیث بیان کړ چې ستاسو بابا جان نه مونږ اورېدلي دي چې مونږ پیغمبران لا نورثو مونږ نه میراث نه وړلی کېږي مونږ چاته میراثونه نه پرېږدو مال دولت او مونږ نه چې څه پاتې شي ما ترکنا صدقه چې مونږ نه څه پاتې وي صدقه کېږي بس پوه شوه بس په دې خبره باندې هغې خاموشي وکړله نه بیا مطالبه کړې ده او نه پراپیګنډې کړي دي او نه بیا چې کوم دی عزت کړی دی بس حدیث یې واورېده خبره ختمه شوه او دا خلک دا دروغ رښتیا وایي نبی صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند مبارک کې هم صدقه خوړلې نه ده هر څومره لوږې چې پرې راغلي خو د صدقې مال به پروت خوړلی نه دی نو دغه ماشوم نوسۍ چې رامنډې کړه د صدقې د کجورو نه کجوره خولې ته کړه اوس که دا د خوړلی وی یو کجوره به خوړلی وی دوه او درې لسو پورې ماشوم دی د سره حساب کتاب نه کېده نه ګناهګاري ځکه مکلف نه دي خو د نبي علیه السلام د تربیت ته وګوره فورا ورته وایي بچه دې خوره شه او ورته وایي کیخ کیخ ارمې بها لکه موږ پښتو کې تو تو ماشوم ته تو وغورځوه خولې نه نبي علیه السلام خپل لوستې وغورځوه شابه شابه د خولې نه دا لرې که دا کجوره او بیا ورته وایي بچه تا ته پته نشته موږ د پیغمبر کورنۍ دپاره صدقه حرامه ده موږ به صدقې نه خورو دا کجورې د صدقې وي بچیه نابالغه ماشوم دی د 15 کالو د 6 کالو او هغه ته نبی علیه السلام تربیت ورکوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخ کې یو ماشوم نابالغ هم چې داسې یو کار کوي چې ناروا دی نبی علیه السلام په هغې سترګې نه پټوي لا پاتې دا چې غټ سړی دی یو کار وکړي او نبي علیه السلام دی نه منې کوي دغه رنګ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر کټې چې نبی علیه السلام ورله مور په نکاح واخسته ام سلمه رضی الله عنها چې کله کونډه شوه او ابو سلمه رضی الله عنه وفات شو نو د عدت نه بعد نبی علیه السلام په نکاح واخستله نو د دې سره د یو بچی راغی لوري مرسره وه زینب چې کومه وه رضی الله عنها او د دې سره د دې یو زوی مو عمر بن ابي سلمه نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې دا رحم ډیرو مینا محبت دا نفرت یې نه کو چې لرې که دا ستا په دې زوی زه څه کوم دا خو د بل خاوند نه دی نه ابې ځان سره د خپلو بچو په شان طعام ته کېنول مینه به یې ورسره کوله شفقت د پلار مینې وله ورکړه او نبی علیه السلام کې خو داسې مینه وه چې هغه به لا د چا په پلار کې وه او د چا په مور کې به هغه مینه وه الله اکبر دا صحابي په خپله قصه بیانوي وروستو وایي زه ماشوم وم او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره طعام ته ناست یم خو په دې کاسه کې چې کله زه نوڼی کوم نو کله د دې ځای نه کوم کله د هغه ځای نه ماشوم دی نه پوهېږي نو کله کاسه کې یو ځای کې نوڼی ښکته کوي کله بل ځای کې نو ما ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې یا غلام بچیه سم الله وکل بیمینک وکل مما یلیک بچی اول بسم الله ووایا او بیا د هغې نه بعد په ښي لاس خوراک کوه په ګس لاس به خوراک نه کوې په ګس لاس خوراک سکاک بل حدیث کې راځي د شیطان طریقه ده زموږ بعضې خلک خفه نه شئ غټ غټ خلک به ګوري د اویا کالو سپین ږیري موږ لیدلي دي نو ته خو بله ورځ مړ کېږي اویا کالو کې تا لکه دا د اسلامي تعلیمات زده نه که د خوراک سکاک که ته ورته چېرته چی کې دی او د چیو سره ورته بیکري کې دی یا مټۍ پرتی نه دی په دواړو لاسو لګوي دا خو سړی ډېر بد یې ښکاري په دې ګس لاس به لګوي شوړه به وایي دغه نه د بیکرۍ نه په دې ښي لاس به ورسره پیاله څکي هلکه دا پیاله کې ده د بیکري دی او کار څه دا راواخله ویې خوره او بېرته هغه کېده بیا پیاله په همدې یو لاس باندې کار کوه زمونږ بعضې ملګري پکې دا کوي چې چېرته به وریجو ته ناست یاره وایي دا لاس مې غوړ شو په دې ګس لاس به لګوي ګیلاس به په سر راواړوي د اوبو دا د نبي علیه السلام د احادیثو مکمل خلاف کار دی په همدې لاس باندې به اوبه مسکي او په دې لاس باندې به طعام هم خوري رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ما ته ویل چې بچیه په ښي لاس خوراک کوه او بل د خپلې مخې نه خوره د پردۍ مخې نه یې مه خوره دا د نبي علیه السلام څومره ښکلی تعلیم دی چې دې ماشوم ته یې ورکړو دغه رنګه یو ماشوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راوستی شو او د هغه دا ویښته بعضې غټ او بعضې واړه واړه دی ورله جوړ کړي په دې طریقه اوس هم دا بعضې دغه له چې ورځي هغه سټایلونه یې لګولي دا ټول سټایلونه چې کوم دی د اسلام خلاف کوم سټایل یې ښته وایي جوړی نو دا دې ته قزع وایي حدیث کې نبی علیه السلام دې نه منع کړی چې دلته د یخته ښه کم کړي او دلته یې ډېر پرېږدي یو سیټ ته ډېر او بل طرف ته کم او دې ته تر سټایل وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل دا ماشوم سره چې دا ستاسو د ویښتو سره تاسو کم کار کړی دا ټیک نه دی دا ناروا دی یا ټول وړوکی که یو شان او یا ولا ټول لوی پرېږدئ
یعنی مطلب چې ویښته کمې په یو لیول کې کموه، دا نه چې یو ځای ډېر کم کې او بل پکې لږ کم کې، یو ځای کې لږ ویښته والي بل ځای کې ډېر واخلي، دا شی به نه کوي. تر دې پورې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به اول ځل څوک ملاقات ته راغی تپوس به یې کوو، او دا آداب هم دي. بعضې وخت کې یو ملګری به یي په واټسپ به تا ته میسج وکړي او السلام علیکم او غټه پړپړه به وایي او قیسې به کوي. هلکه اول خپل تعارف وکړه، دا سنت طریقه ده، دا سنت طریقه ده. نو نبی صلی الله علیه وسلم به تپوس کوو ستا څه نوم دی، ته د کوم ځای نه راغلی، دا آداب دي که نه، موږ ته نبي علیه السلام راښودلي. داسې خلک پکې راغلي چې د قوم سرداران دي خو نوم به غلط او معنا به پکې غلطه پرته وه، نبی علیه السلام به ورله نوم بدل کو. تقریبا 21 پورې په احادیثو کې تقریبا اندازتاً مثالونه راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نومونه بدل کړي، ماشوم له بدل کړی، زنانه له بدل کړی دی، مشر سړي له بدل کړی دی. زموږ خلک وایي دا خو ما پورې اوس را پورې شوی دی، وایي هلکه خو چې معنا پکې غلطه پرته ده بدلې کا. ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو صحیح نومونه ږدئ چې معنا پکې صحیح وي، د قیامت په ورځ به تاسو ته په خپل نوم باندې آواز کیږي. دې کې څه عیب او شرم نه دی پکار، علماؤ ته رجوع په دې کې پکاري. دا نه چې په قرآن کې د کوم ټکی وکړه ته به اوس هغه نوم د هغې نه جوړی او هلک له به یې ږدي او جینۍ له به یې ږدي. نو ته خو اول د معنی تپوس وکړه چې دې معنا څه ده. په قرآن کې خو ډېر ټکي دي او ډېرې معاني دي پکې. زموږ بعضې خلک په دې هم نه پوهېږي، بس چې قرآن کې یو ټکی وګوري هغه نوم به په جینۍ کېږي، هغه نوم به چې دی په هلک باندې کېږي. داسې نه ده پکار. اول د دې معلومات وکړه چې د دې معنا څه ده. لکه یو کس په خپل لور باندې بصلیها نوم کېښود، نو بصل خو پیازو ته وایي، بصلیها معنی د ځمکې پیاز، نو دې څه مطلب شو؟ دا څه نوم دی؟ لږ معنی تپوس خو کوه که نه، اصل باندې ټکې قرآن خو ټول ښایسته دی، مزیدار دی، خو ته لږ وګوره چې دې آیت کې څه خبره کېږي، څه قیصه روانه ده، د چا تذکره کېږي. دا الله د دې دپاره دا ټکی وایي چې ته به یې لور له دا نوم ږدې که نه، دې کې څه بل څه مقصد پروت دی، هغې کې څه یو خبره پرته یو تا ترې راواخېسته دا مې لور له نوم کېښوده. داسې مه کوه، تپوس وکړه د عالم نه چې زه دا نوم ږدم آیا دا ټیک دی که دا غلط دی. نو دې وجې نه نبي صلی الله علیه وسلم به دومره پورې تربیت کو د خپل امت او د ملګرو. نوم به ولا دغه دا ستا نوم داسې صحیح نه دی، بیا به ورله بیرته بل نوم هم کېښود نبي علیه السلام. صرف دا به نه کول چې دا نوم دی غلط دی او زه ځان له په خپله نوم ږده، بیا به ورله نبي علیه السلام نوم کېښود. نو په هغې به هغه ډېر زیات ځکه خوشحالېده چې په دې بیا ډېر فخر کوو چې پلار راله دا نوم ایښی خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راله دا نوم کېښوده. نو چې پلار او مور ورله کوم نوم ایښی و نیکه هغه به ډېر ښایسته وي، که نبي علیه السلام یې کېدي دا به ډېر مزیدار وي. الله اکبر. نه به بیا ډېر زیات خوشحاله شو، وایي ما له نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا نوم کېښود او زه په دې نوم ډېر خوشحالېږم چې نور دی نه بعد ما ته دا نوم وایي. دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه تربیت و په ښایسته انداز باندې. صحابه کرام رضی الله عنهم تربیت به کو. په حج موقع کې وکړه چې عرفات کې حاجي کله موجودی نو تر نور پرې وتو پورې به ته په عرفات کې پاتې. وقوف د عرفې دا فرض دی بلکې رکن دی د حج، دې نه بغیر حج نه کېږي. نو نور چې در باندې ډوب شو بیا به روانېږي مزدلفې ته. ماښام مونځ به په عرفات کې نه کوې، مزدلفې ته به ځې دواړه مونځونه به هلته کوې، اول د ماښام بیا د ماسخوتن. څوک چې حج ته تللی ته پته ده. نو په دې کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې نور ډوب شو او حکم یې کو ځئ چې زه اوس مزدلفې ته هلته به اول د ماښام بیا د ماسخوتن مونځ کوو، که 10 بجې ورسېدې د شپې او که 8 بجې ورسېدې او که 9 بجې ورسېدې او که 11 بجې ورسېدې. صحابه کرام رضی الله عنهم کې ځوانان هم پکې، جذباتیان به هم پکې وو. نو په دې کې بعضې ملګرو هغه خپل آسونه او هغه اوښان منډې وله ورکړلې، مستي که نه بعضې ملګري کې، او درز جوړ شو، شور جوړ شو. نبي کریم صلی الله علیه وسلم په آواز وکړه زما ملګرو په آرام ځئ، په قلاره ځئ، دا څه غوبل هم راواخسته. او بیا ورته وفرمیل دا منډې او دا چغې دا خو څه نیکي نه ده چې تاسو دومره شور جوړ کړلو او منډې وهئ. دا ګوره په وخت په نبي علیه السلام آواز کو په خپلو ملګرو، تربیت به کو د هغوی. داسې نه دي پرېښي. ما تاسو ته ویل دې ته حدیث تقریري وایي چې نبي علیه السلام په مخ کې یو کار وشو رد یې ونه کو، دا جایز دی. او چې کله نبی علیه الصلاة والسلام رد وکړي معنا دا کار نه دی پکار. لکه یو صحابي دی خلاد بن رافع، په مسیء الصلاة مشهور دی. مسیء الصلاة وایي 3 ځل مې مونځ وکړو، مونځ مې وکړو، راغم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته سلام وکړم، نبی صلی الله علیه وسلم راته سلام جواب راکړي وعلیکم السلام ورحمت الله، او بیا راته فرمایي ارجع فصل فانک لم تصل. ملګري واپس لاړ شه مونځ وکړه ځکه تا مونځ نه دی کړی. صحابه کرامو کې خو ادب ډېر زیات و، نبي علیه السلام سره به بې ځایه تکرار او دا دغه نه کول. نو ډېر ادب او د احترام د وجې نه صحابي و زه خاموش، بس بالکل خاموش شوم، لاړم بیا مې مونځ وکړلو.
بیا راغم سلام مې واچو. بیا نبی علیہ السلام جواب چې راکړ راته وفرمایل ارجع فصلی فانک لم تصلی. واپس لاړ شه مونځ وکړه ځکه تا مونځ نه دی کړی. 3 ځل مې دا کارو او 3 وانه ځل نبی علیہ السلام زه واپس کړم. نو اخر مې ورته ویلې د الله خوږ نبی صلی الله علیه وسلم ما ته ووایي چې دا زما په مونځ کې څه نقصان دی، دې نه ښه مونځ خو ماله نه راځي چې زه 3 ځل ستاسو په مخ کې تاسو راته ګورئ مونځ وکړم او تاسو دا مونځ نه دی، تا مونځ اډو کړی نه دی. مسله څه ده؟ و رسول الله صلی الله علیه وسلم راته فرمایل چې دا ستا مونځ چې کومو د دې دا ډانچه او دغه تا صحیح برابر نه کړله، تعدیل الارکان پکې نه و، اطمینان پکې نه و، زر زر دی وکړو. بعضې خلک د مونځ نه ځان خلاصوي ترپکې وایي. بیا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ګوره ته کله ودرېږي الله ته ښه په ادب باندې ودرېږه، او کله چې بیا رکوع کې نو رکوع وکړه حتی تطمئن راکعا، چې په دې رکوع کې مطمئن شي، دا نه چې بس خالی لاس ایله د ګوډو سره لګېدلی او بیا الله اکبر سمع الله لمن، دا څه کې ښه په قلاره ښه په ادب باندې کلمات وایه، سبحان ربي العظیم سبحان ربي العظیم سبحان ربي العظیم. صحابه وایي موږ به نبي علیه السلام پسې ولاړو لس ځله به هم دا کلمات ورپسې ویلې. دغه رنګ سجده کې او دغه رنګه نبي علیه السلام دین علاوه نورې دعاګانې ویلې، سبوح قدوس رب الملائکة والروح او دین علاوه نورې. او بیا ورته وفرمایل له رکوع نه بعد چې ودرېږي دا بعضې خلک اډو ملا سیده کوي نو ډایرکټ سجدې له رواني، بعضې خلک په جمع کې ولاړ د امام نه مخکې په سجده پروت دي، دې سره مونځ فاسد شي چې امام لا تلی نه دی سجدې ته او ته د امام نه مخکې دې سریښی دی، امام لا را پاسېدلی نه دی ته ترې مخکې پاسېدلی، نو د امام نه مخکې خو ته اسم سلام خو نشي ګرځولی، سلام پورې ته امام سره ګیرې که نه ګیرې، نو ستا له دې مخکې کېدو فایده څه ده؟ فایده شته دی نه. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی وعیدی ذکر کړی. آیا هغه کس نه یریږي د دې خبرې نه چې الله رب العالمین به د سر د خر د سر په شانته کي چې دی د امام نه مخکې سر راپورته کوي؟ دلته علما وایي دا نبی علیه السلام دومره غصه کړی دا او دا د خر سر ذکر کړی دا ولې دی انسان ته دونه غصه شوی دی؟ وایي د دې وجه دا ده چې خر په بېوقفتوب او قمقلتوب کې مشهور دی او دا انسان هم قمقل دی، ښه ورته پته ده چې د امام نه مخکې هسې مونځ نه نشم وتلی او بیا هم تې مخکې روان دی. هلکه که تې مخکې روان وي او مطلب دا دی چې د امام نه یو 15 منټه مخکې تللی یا 2-3 منټه مخکې تې تتلی شو اجازت درته وی نو خو زه بیا هم څه پیده به دې کړی وی لکه خپل د زړه مطابق چې هلکه پیده مې وکړه، نو ته خو امام سره اسم سلام پورې ګیرې، نو سله دې مخکې روانې د امام متابعت به کې. صحابه کرام فرمایي زموږ طریقه به دا وه چې رکوع نه بعد به ودرېدو، نبي صلی الله علیه وسلم به پسې به ولاړو، رکوع نه بعد وبدرېدو، قومه به وشوه، نبي کریم صلی الله علیه وسلم به چې ځمکې ته کله ورسېدو سجده به چې کوله الله اکبر به ویلو، ځمکې ته به ورسېدو موږ به لا ولاړو، چې نبي علیه السلام به ځمکې ته ورسېدو موږ به را روان شو سجدې ته. خبرې ته خیال دی؟ لکه نبی صلی الله علیه وسلم هغه په سجده پرېوتی او صحابه لا په صفونو کې ولاړ دي، چې نبی علیه السلام په سجده پرېوت او ځمکې ته به ورسېد، بیا به هغې نه پس موږ را روان شو، بیا به الله اکبر ویلو، سجدې ته به راښکته شو. دا کیفیت دا زده کول غواړي. نو دې صحابي ته نبی علیه السلام فرمایي چې بیا رکوع نه بعد دومره ودرېږه چې ستا د بدن هر جوړ خپل خپل ځای ته ورسېږي او په اطمینان سره قومه وکړه، سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد او كربنا ولك الحمد او كاللهم ربنا لك الحمد او كاللهم ربنا ولك الحمد. دوانو کې وسره وشتا او نمشتا اللهم او یا اللهم نه غیر سلور قرات به کې سلورونه په حدیث کې راغلي دي، او دین علاوه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه دا ورسره وایا. دين علاوه نور دعاء راغلي ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. دا ركون بعد دعاء د چنيغ به ولاړ دا وګدا خو چاله ورزیم نه امامان لم نه ورزیم، بعضی د حرام د امامان د مدینه او د مسجد حرام کې چغوی دا دعاء د دې اهتمام کوي ځکه چې دومره ډیر سات ولاړ دا به خسته ویل شي. نو غرض دا دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی صحابي ته ویل چې موږ د په اطمینان کوه په قلاره د رب العالمین ته ولاړې د الله رب العالمین مخې ته ولاړې. موږ د یو انسان ملاقات ته لاړ شو، یو دفتر ته لاړ شو، یو افسر سره د ملاقاتي یا د یو چا سره د چې کوم دی سکاري ضروري او د هغه حجرې ته ورشي، څومره په طریقه او څومره په سلیقه باندې خبرې کې تعدي نه جوړی په ځان باندې چې دا کس زما په خبره صحیح پوه شي که نه وایي ښه په اطمینان ورته ناست
رب العالمین سره په ادب باندې خبرې کوه. رب العالمین ته موږ عاجزي کوو. دا مونږ څه عبادت وایي دی ته چې تضرع او تذلل پکې وي. غایة الخضوع والتذلل، انتهایی عاجزي او د الله مخې ته ځان ذلیله کول، د الله مخې ته ځان صفر کول. نو ځان به صفر کې نو بیا دې ته عبادت وایي. او د دې سره به ورسره محبت مي د الله مخې ته ځان ذلیله کول او عاجزي او ورسره په زړه کې د الله مینه او محبت، دا ټوله جذبه چې راغونډه شي دې ته عبادت وایي. دې کیفیت ته عبادت ویلی کېږي. دا کیفیت آیا زموږ جوړي؟ بیا نبی علیہ السلام فرمایي په اطمینان باندې سجده وکړه. بیا د دو سجدو مینځ کې په اطمینان کښېنه. داسې نه چې الله اکبر الله اکبر بلې سجدې له منډې وي. د دو سجدو مینځ کې هم دعاګانې راغلي کړه. رب اغفر لي رب اغفر لي راغلی ده. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني راغلی ده. بعضې نو روایتو کې د دې نه زیات الفاظ هم پکې شته دي. دا دو سجدو مینځ کې به په ناسته دا کلمات ویې ښه په قلاره بیا بلې سجدې له ځه. نو دا صحابي پوه کړو چې مونځ دې ته وایي. دغه رنګه حذیفه رضی الله عنه یو کس وکته، مونځ یې وکړو، رکوع یې برابره نه وه، مونځ یې زر زر وکړو، ملا یې سمه راښکته نه کړله، په رکوع کې دا خپل لاس سیده ساتل، دا سنګل را داسې را کونټي کومه سیده او ګوډه پې ونیسه کلکه، او دا ملا دې بلکل داسې سیده که چې څوک پې د اوبو ډک جام کېدي چې دا ونه خوځېږي، اوبه ترې وانه وړي، ښه مضبوط، او دا سر او دا ملا برابر. نو حذیفه رضی الله عنه دغه سړي چې کله مونځ وکړلو هغې نه بعد ورته وایي ګوره ملګري یاد وساته، ګوره ستا مونځ نه دی شوی ښه. دا فتوا د حذیفه رضی الله عنه خپله جذباتي فتوا ورکوله. دا یې د چا نه یاده کړې وه؟ دا یې د نبي علیه السلام نه یاده کړې وه. او ورته وایي یاد وساته که په دې حالت کې تا له مرګ راغی نو ګوره ته به په هغه حالت د اسلام کې نه مرې چې کوم د هغه اسلام اصل رکن مونځ و، هغه ګوره تا صحیح نه یې ادا کړی، تا نه دی قبول شوی. دا تا څنګه مونځ وکړلو؟ زما محترم ورونو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احادیثو تذکره مې راته کوله، د سننو چې په درې ترې، یو قولي حدیث، بل فعلي، او دریم تقریري. تقریري هغې ته و چې د نبي علیه السلام په مخ کې یو کار وشو او نبی علیه السلام پې رد ونه کي، نو د دې اجازت دی چې دا کار څه دی، دا جایز دی دا کار. رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخلاقو په باره کې چې دی، صفیه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم بیبي ده، او دا صفیه رضی الله عنها دا په خیبر په جنگ کې نیولې شوی و، په وینځو کې راغه، بیا نبی علیه السلام آزاده کړله، ځکه نبی علیه السلام اخلاق ډېر وشو. پلار یې غټ دشمن و، یهودي سردار لور و د حیی بن اخطب، پلار یې د اسلام غټ دشمن و، یهودي و. نبی علیه السلام ورله د پلار د دشمنۍ زور د لور نه ایستلو، لکه زموږ د پښتنو کې چې دا جهالت دی، خفه نه شئ، چېرته یې د چا سره رشته کړي او دته د هغه خلکو لور خور ناستی، نو د دې جینۍ د رور سره به لانجه راشي، د پلار سره به لانجه راشي، راځي دا خفګان دلته ولا په کور کې د ښځې نه زور وباسي، خپلې ښځې نه به زور وباسي، لکه ښځې له سره زور ورکړي. دې څه کړي دي؟ ظلم ولې کوي؟ لانجه دې چا سره ده او ظلم په چا باندې کوي؟ بس دلته بدیل. او بیا خاص کر زموږ پښتنو کې نور جهالتونه دي، دا د بدل نکاحونه نبی علیه السلام دې نه منع کړې ده، دا د شغار نکاح نبی علیه السلام ممنوع ګرځولې ده. څوک چې نه پوهېده زه پخوا دا نافرماني شوې ده، خو بس نه پوهېدم، او چې کله ته پوه شې بیا به دا کار نه کوې چې په دې شرط باندې ته چاله لور خور ورکوې چې ته ماله خپله لور خور راکوې نو هله به دله زه در کومه رشته ماله یا زما رور له، دې لپاره ته رشته غواړي چې تاسو بله به مونږ هله رشته درکوو چې تاسو به یې راله راکوئ. په دې شرطونو باندې چې کومه رشته وي دې ته شغار وایي. نبي صلی الله علیه وسلم دې نه منع کړې ده. نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الشغار، نبی علیه السلام د شغار د نکاح پښتو کې ته بدل نکاح دې نه منع کړې ده. دا خبره غلطه ده چې بعضې مولیان ځان خلاصولو دپاره تاسو ته دا وایي چې خیر دی که مهرونه بدل شي بیا جایز ده. هېڅ جایز نه ده. صحابه کرامو داسې نکاحونه مات کړي دي، دا روایت پکې د صحابو آثار پکې موجود دي. دیو جنا اکثر زه دا چلو نه پوهېده، نادانۍ او په بې علمۍ کې دا کار شوی دی. بیا به داسې چې هغه یو زنانه سره به په کور کې د خاوند څه مسله راشي نو هلته د ښځې خاوند خفګان راشي، دلته به د بل په کور کې هېڅ هم نه وي د ښځې سره، رونه به م ورته وایي، مور به م ورته وایي، پلار چې شابه ته دې هم دا ښځه راګیره کړه، هلته ستا خوروالي شابه ته هم دا ووهه، ته هم دا بېعزته کړه، هغې را وشړله ته یې م وشړه، هغه به را شړلي، هغې سره بس ظلم زیاتی به شوی، غلطي به د هغې نه شوي، نو دې غریبي څه غلطي وکړه؟ دا خو اخلاقي ده، سم دم ژوند تېروي، د خپل خاوند خدمت کوي، د هغې د میلمنو خدمت کوي، کور سنبالوي. دې آخر څه ظلم کړی دی چې د هغې د هغه بل کور د زیاتي زور ته د دې نه وباسي؟ دا زمونږ جهالتونه دي، دا زمونږ هغه ظلمونه دي چې مونږ یې کوو لګوي.
نو د دې سيزونو نه ځان ساتل پکار دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ښکلې معاشره جوړه کړې. غرض دا دی صفیه رضی الله عنها نبی علیه السلام د دشمن لور ده، خو نبی صلی الله علیه وسلم ته وینځم جوړه نه کړله، آزاد یې کړه او نکاح ورسره وکړه. نو سې ته جوړه کړه زمونږ د ټولو مؤمنانو مور یې ته جوړه کړه. الله اکبر. لکه دا قسمت هم یو عجیبه شی دی، یا د یهودي لور ده او یا د ټولو مؤمنانو مور وګرځېدله. نبی علیہ السلام ورسره نکاح وکړله چې د نبی علیہ السلام اخلاق یې وکړه، کلمې ویله، ایمان ته راغه. نبی علیہ السلام په نکاح واخیستله، زموږ د ټولو مؤمنانو مور وګرځېده، ام المؤمنین شوه صفیه رضی الله تعالی عنها. دې ته وایي قسمت، دې ته وایي د الله له طرف نه هغه نیکبختي چې چاته میلاوه شي. او دا صفیه رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي د نبی صلی الله علیه وسلم اخلاق چې کوم ما وکته، ګوره د دې پلار یې غټ دشمن و، لوی دشمن او ډېر سخت حسدي و د نبی علیه السلام سره، خو د لور اعتراف یې وګوره چې کله د نبی علیه السلام سره نکاح شوی سوی. وی ما رأيت احدا احسن خلقا من رسول الله صلی الله علیه وسلم. په دې زندګۍ کې ما وی په انسانانو کې یو تن داسې نه دی کتلی چې اخلاق دې د هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ښایسته وي. دا د خپل کور د بیبي ګویي ده. تاسو ته وختي ما ویلې د ټولو نه انسان ته نږدې څوک دي، د هغه ښځې ته یې پته چې زما د خاوند څنګه اخلاق دي، ځکه هغې سره ژوند ډېر زیات نږدې وي. دا د نبي علیه السلام بیبي عایشه رضی الله عنها فرمایي د نبي علیه السلام اخلاق قرآن. دا بله بیبي وایي ما ته ښایسته څوک اډو لیدلی نه دی په اخلاقو کې د نبي صلی الله علیه وسلم. دا زموږ د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم کردارو. انس رضی الله تعالی عنه فرمایي دا د نبی علیه السلام 10 کاله خادم پاتې شوی دی. څو کاله؟ 10 کاله. 10 کاله چې څوک چا سره په یو ځای کې روزګار کې شاګرد پاتې شي، خدمتونه وکړي، نو هغه پوره د خپل هغه مالک یا د خپل استاذ په هغه اخلاق او کردار پوهیږي. مور راوستو نبی علیه السلام له ام سلیم رضی الله عنها، وایي دا زما بچی ای د الله نبي تا لپاره وقف، دا بس تاسو خدمت کوي. څومره خوش قسمته مور ده او څومره خوش قسمته بچی دی انس رضی الله عنه. او دا ورته وایي د الله نبي دا بس تاسو خدمت کوي، خو زما دې بچي ته لږه دعا وکړه. نبی علیه السلام دته 3 دعاګانې وکړې. وایي یا الله د دې انس مال کې برکت واچوه او د عمر کې برکت واچوه او د جنت ته داخل کا. الله دنیا یې مو ګټل آخرت یې مو ګټل. انس رضی الله عنه فرمایي وایي د نبی علیه السلام دا دعا زما په حق کې داسې قبوله شوه، زما مال کې الله دونه برکت واچو چې د نورو خلکو باغ په کال کې یو ځل میوه کوله، زما باغ به 2 ځل میوه کوله، ډبل. دا د نبی علیه السلام د دعا برکت. او دا د عمر دعا یې داسې قبوله شوه چې وایي زه د دې ژوند نه ستړی شوم په آخره کې، دونه اوږد عمر مې شو. او د ده په اولادو کې الله به دونه برکت اچولی و چې د ده نوسي او بچی دونه ډېرو بیا نوسي د هغې چې کوم د زامنو بچي و د لوڼو هغه به پېژندل هم نه، خلکو به ورته ویل چې دا د فلانۍ لور بچی دی او دا د فلاني زوی بچی دی او دا د هغې لور ده او دا د فلاني لور ده او دا د فلاني چې کوم دی زوی دی د فلانۍ زوی دی. بچي به بیا خپل نوسي نه پېژنده، دومره د ده خاندان ډېر شو، الله پکې برکت واچو. او هغه بله دعا چې نبي علیه السلام کړې ده د جنت د الله نه مې امید دی هلته به مې ورولي انشاءالله تعالی. دې فرمایي وی ما په دې 10 کالو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خولې نه دا نه دی اورېدل چې ما ته یې ویلي چې دا کار وکړه، نو کله به ما ایسته ونه کړلو. یېر به شو نه هلکو مالکو علی کې کله کله په سړي غفلت راځي که نه، نو ما ته به دا نه ویلي چې ولې دې دا کار نه دی کړی، دومره به یې م راته وایي نه ویلې، بس دا به یې راته ویل چې زه هلکه که نه کار مې راته ویلی و د نه هېر شوی دی وکړه شابه کار کړه. او یا به یې ما ته ویل دا کار مه کوه، نو کله به زما نه کار وشو نو ما ته ویل چې ولې دې دا کار وکړه، دا ولې ټکی به یې م راته نه ویل. دومره به لکه نبي علیه السلام اوچت اخلاق کول ما سره. او یو ځل یو کار پسې ولېږلم، نو دی هم کم عمره و، وایي زه اوس نبي علیه السلام کار پسې ولېږلم، هلته په لاره کې ماشومان لوبې کوي، زه هغوی تماشې ته ودرېدم. د کورونو کې هم زموږ بعضې داسې ماشومان دي، ته به یې کار پسې ولېږي، هغه به چېرته سیل ته ولاړي، وایي کرکټ دی، لاره کې به هغې ته ولاړي، سکرین ته به ولاړي، بل ځای ته به ولاړي. نو په دې کې چې ګورم نبي کریم صلی الله علیه وسلم راغی، مسواک یې لاس کړ، غوږ یې داسې ونیولم، وایي راته چې ته ما کار پسې نه وې لېږلی، کار دې ونه کړلو او په دې مسواک دې سم کم. دا د نبي علیه السلام غټه دمکي وه چې ما ته یې راکړه، نه ګزار، نه سپېړه، نه کنزل، نه بېعزتي. او وایي ما ورته چې ای د الله نبي اوس زه دا دی اوس دا کار کوم، شابه زر لاړ شه، کوم کار پسې ما لېږلی هغه وکړه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق د دې ګواهي قرآن ورکوي، وانک لعلی خلق عظیم. نبی علیه السلام له به غصه په کم ټایم ورتله چې کله به یو کار د الله حکمونه وبکې ماتېده،
یا به داسې یو کار چې په هغې کې به د چا د اخلاقو او د آدابو د خرابېدو نقصان و، هلته به نبي علیه السلام بیا غصه کوله، بې ځایه غصه به یې نه کوله. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه اخلاق، کردار، هر لحاظ سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو کامل شخصیت. موږ له د خپل خوږ نبی صلی الله علیه وسلم هغه سیرت او د هغې د کردار نه ځان خبرول پکار دي. الله دې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وإنك لعلى خلق عظيم. زما محترم ورونو، د دې بچو تربیت چې دی دا ډېر زیات ضروري دی. وختي مې راته یو څو مثالونه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم درکړه چې ماشوم به نابالغه به هغه مکلف هم نه وي او که هغه یو نافرماني وکړي الله رب العالمین ورله عذاب هم نه ورکوي، ګناه نه لیکلی کېږي. خو بیا به نبی صلی الله علیه وسلم پې چشمپوشي نه کوله. موږ تاسو هم دا پکار ده چې په کورونو کې ماشومان دي په مینه په محبت، نه دا چې په بېعزتۍ، نه دا چې ورپسې لاوړې رالي او په اډو کې ورله ماتې، نه دا طریقه د نبي علیه السلام هم نه وه. خو د ماشومانو تربیت دا ډېر زیات ضروري دی. ماشومانو په تربیت باندې موږ ته خصوصي توجه دا پکار ده زما محترم ورونو، چې زموږ د ماشومانو هغه اخلاق او کردار ټول اسلامي آداب هغه هغوی ته یادي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به فرمایل ستاسو ماشومان چې کله د 2 کالو شي د مونځ حکم ورته کوئ چې شبه مونځ کوه. د دې حدیث نه دا معلومیږي چې د 2 کالو ماشوم ته چې ته وایې مونځ کوه نو ده به مخکې نه یاد کړی، لکه وړوکوالي نه به دې ورته یاد کړی مونځ، نو چې د 2 کالو شي نو اډر به ورته کوي، ځان سره به مسجد ته بوځي. او چې د 10 کالو شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي او بیا د مونځ نه کوو نو بیا دله سزا ورکوئ. سزا هم داسې چې هغه اډوکې ماتول والا سزا نه، خو چې دته دا احساس کیږي چې ګوره د دې زما مونځ نه کولو باندې زما مور پلار زما نه خفه کیږي او ماله په دې باندې سزا هم راکوي. ځکه نبی علیه السلام فرمایي چې لا ترفع عنهم عصاک ادبا، د دې خپل اولاد نه به د ادب امسا نه اوچتې. مطلب دا دی د کور سربره هغه به داسې طریقه باندې دای تربیت کوي چې دای په زړه کې دا احساسي د بچو چې که زه یو غلط کار وکړم نو دا زموږ د کور سربره مشر دا زموږ نه خفه کېږي، په دې باندې غوسه کېږي او دغه رنګه سزا هم راله راکوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو ماشومان د الله په عبادت او بندګۍ باندې عادت کړئ. دا نن سبا چې څومره فتنې موږ ګورو، دا ډېر عجیب عجیب فتنې، خاص کر دا واړه واړه هلکان ډېر ناشنا ناشنا واقعات په دې نیټ باندې راځي او هغه په دې دومره عجیبه عجیبه نافرمانو کې واقع شوي ته به سوچ نشي کولی چې دا هلک او دا عمر او دا کار، داسې حیران به شي ورته. د دې وجه دا ده چې په کورونو کې ماحول داسې دی چې پلار هم مونځ نه کوي، مسجد ته نه ځي، مور هم نه کوي په کور کې مونځ، نو بچي هم دغه شانته دي، په کوم طرف چې لاړه او چا سره چې کېناسته او چا سره تعلق. نو په دې بنا باندې زما محترم ورونو خپلو ماشومانو ته د وړوکوالي نه تربیت صحیح ورکول. کم ماشوم چې 18 سال پورې دی، 18 سال پورې ماشوم باندې د نگراني وکړله او دې ځای پورې د هغه پوره خیال وساتلو په صحیح طریقه باندې، نو دې نه بعد بیا د هغه خوی وګرځي دغه کار. که مونځ سره عادت بیا ټول عمر مونځ بیا ورته ته نه وې په خپله به ځي، ستا نه به مخکې ځي، پلار به جمع له نه راغلی او بچی به دلته حاضر. دا یو عجیبه کمال دی. دې وخت کې په بچي باندې ډېر خیال ساتل پکار. نو موږ تاسو له پکار ده خپلو ماشومانو تربیت وکړو. بیا دلته الحمدلله تاسو ته پته ده د 2 بجو نه زموږ چې کوم د سکول ماشومان راشي زموږ د 2 بجو نه ماښام پورې د حفظ او ناظري کلاسونه سټارټ، قاریان صاحبان شته ماشاءالله دلته ناست دي خدمت ته، تاسو نه تنخواه هم نه غواړي، هغه ټوله منډه تړله او هغه خدمت لګی دی، موږ په هغې پسې منډه وو او کوم ملګري چې په هغې کې اخلاص کوي ماهانه فیس هم نشته دی. زموږ په دې مدرسه کې فیس هم نشته، نه ماهانه فیس شته نه داخله. د دې باوجود چې ته په خپل بچي قرآن نه وایې ته به څه بهانه کې، دا بهانه خو هم نشي کولی چې غریب وم او د دې مدرسې خو فیس ډېر زیات و، داخلي فیس وس مې نه کېده او د ماهاني فیس وس مې نه کېده، نو فیس هم نشته الحمدلله. فری د الله کور او د الله کتاب سره واسطه او د الله رب العالمین په کور کې د دا وخت تېرېدل، نو بس ماښام پورې چې دی دغه قرآن ته ناستي سار نه سکول بیا دی ورانو ته نه وزګارېږي، د وجود بیا داسې چې بس وي بستره او بس خوب. نو په دې بنا باندې
که موږ غواړو چې د خپل بچي د دې صحیح تربیت وکړو نو د قرآن په ماحولونو کې کېنوئ، د الله رب العالمین کتاب ته کېنوئ. په دې سره به انشاءالله د آینده فتنو نه دوی محفوظ شي. الله د عمل کولو توفیق راکړي، صفونه برابر کړي.